د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د UN هابیتات مرستندویه ادارې لخوا د درېیمې ناحیې اړوند اربابانو سیمه کې د 1 کیلومتر په اوږدوالي د استنادي دیوال جوړېدو کارونه روان دي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختي جان مراد وایي د دې دیوال لوړوالی ساحو ته په کتو په نظر کې نیول شوی او هدف ترې د طبیعي پیښو او سیلاب څخه سیمه کې د خلکو د کورونو او کرنیزو ځمکو د له منځه تللو مخنیوی دی. د دغه دیوال یا د سینادي دیوال موخه چې دا دلته د سیلابونو او د نورو احتمالي ګواښونو مخنیوی دی چې د سیمې خلک او همداشان د کرنیزې او استوګنې کورونه او ځایونه پکې وو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې دغه دیوال ترسره کیږي. د مراد په وینا د دې دیوال د جوړېدو ټول لګښت چې 19 میلیونه افغانۍ کیږي د UN هابیتات له خوا ورکول کیږي. بل لور ته ځایي اوسیدونکي محمد قاسم او محمود د دغه دیوال پر جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي د دیوال جوړېدو سره به د سیلاب له خطره بچ شي چې مخکې به د شدید باران او سیلاب له ویرې د کورونو پرېښودلو ته اړ کېدل. مخکې له دې نه چې دلته دیوال نو کله چې سیلابونه راتلو اوبه به ډېرې زیات راتلو. زمونږ کورونه او دا ځمکې چې دی د اوبو د خطر سره مخ وو. چې کله اوبه راتلو نو د پولې نه به اوښتو د خلکو کورونو ته اوبه ډېرې زیات راتلو کوڅو کې او دا ټول ښار د خطر سره مخ وو. نو اوس چې کله دغه دیوال جوړېږي زمونږ کورونه د اوبو د خطر نه بچ کېږي. مونږ ډېر زیات خوشحاله چې دلته کله دیوال جوړ شي او زمونږ کورونه او مال او جان خلک د خطر نه بچ شي. اوس چې دا دیوال وشي نو ټول خلک به بچ شي، کورونه به ډېر په امن کې شي. مخکې چې دا اوبه چې راتلل خلکو ته به ډېر تاوانونه رسوو، نو اوس انشاءالله به ټول به بچ شي انشاءالله. د دې استنادي دیوال چارې به نږدې 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.